السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په سجده کې بخپی څنګه کې کدا سی کولاوی نو دام د سنت خلاف عمل دی او که د زمکې نوچتی وی دواړه دام د سنت خلاف عمل دی استامون نه کیږي. دریمه طریقه وګوره کې او مخ کې ورستو دواړه په زمکې لګیدلی وي اگر که ګوتی قبله ته بیا هم ستاسو مون نه کیږي. څلورمه طریقه چې خپې بالکل جوختی وي او ورسره د خپو ګوتی قبله په طرف باندې وي نو دا صحیح عمل دی. او اصل کې دا په یو حدیث د عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها کې د دې معلومات او ضمنن تذکرہ داسې شوی دا چې عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ځل زو دوما او نبی مهربان صلی الله علیه وسلم خپل بسترې کې مونده نه ک وې تیاروا ما لاس واه چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په مانځه ولاړ او د نبی پاک طریقم دغه وا چې په مانځه و ودرېده. حجره مبارکی چې کوم ځکه نبی پاک او عائشہ صدیقه او نور بیبیانې په پاتې کېدي واره واره زینو. نو عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما لاس وهل شروع کړ چې نبی پاک مونږ کما و چې لاس می ولګید د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په دواړو خپو په شاګانو ولګید. نو دې زنده معلومیږي چې چر د خپې کولاوي نو عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په یوې خپې می ولګید ځکه یو لاس خو په دواړو نه لګي چې کولاوي. نو د دین دا معلومیږي چې دواړه خپې جوختې وي. نو مسنون عمل هم دا دی چې کله سجدې ته یو انسان زی دواړه خپې به د دې دا ګوتې به د قبلې طرف ته متوجه کی او دواړه به یو بل سره جوخ کی. یو قصه به ته بیان کم. یو ځل د تبلیغي ملګري چې کله تبلیغ کې لاړ شي نو دوی ډانچه برابرې ډانچه ته د مانځه طریقه خی پریکټیکل طریقه ته خی چې سجده به څنګه کې رکوع به څنګه کې قیام به څنګه کې دا ټولې طریقې ته تخی. او یو ځل دغه طریقه مونږ بیان کړه نو یو ملګری و هغه امیر سره په خندا شو. نو یې هغه امیر سره ته تاسو کو چې لکه ولی خاندي دا خو مونږ د زده کړې د پاره راغلی یو بل پورې بخاندو نه. و یې هغه ته ویلي داسې کار و چې یو ځل مونږ په جمعات کې ولاړو زمونږ مولوي صاحب سجدې ته لاړ لیکن هغه د خپې بالکل کولاوي په سجدې په حالت کې لکه څنګه تاسو ته په اول تصویر کې ظاهر شو. وې دي کې یو پښو ماشومانو په رامنډه کړې و وې هغه په اول سب کې ټوب بیم سب کې ټوب او ډایرکټ مولوی صاحب ته د خپل ومنځ خلال او د پوزې ورته زخمی کړو مشوک په نکونو باندې راکاګړه او مولوی صاحب چې سلام واره و نو ډېر غوسه شو ډېر فقار شو. وې اوس د سوچ کوم چې نه ګوره دي زمونږ د مولوی صاحب په یو طریقه د نبی پاک باندې عمل نو کړی چې خپې کې جوخته کړی وي نو دا پښو د نبی نشو ورنه وتلې د پوزې بیا نه زخمی کوله. نو د نبی پاک په هر طریقه کې کامیابی ده. نو په کار ده چې موږ په دې باندې عمل وکړو. سنت طریقه په حالت د سجدې کې د خپو دا ده چې د خپو ګوتې به قبلې طرف ته متوجه کو بالکل ټیټې به کو او دواړه خپې به یو بل سره برابر کو او یو ځای به کو او منځ کې به پکې فاصله نه پرېږدو.